سترګې وباسه ته لږ عقل پیدا کړه ته چې د ځان پرده نه کوې خو بل خو به خامخا درته ګوري نارینه هم که یوه زنانه داسې نرۍ جامې واچوي چې د هغې نه لاندې بدن د دې ښکاري نو دا ګوره د بربنډوالي په حکم کې ده ښه دا زنانه ظاهره کې کالي اچولي خو معنویت کې دا بربنډه ده داسې عمل به کوي چې ځان ته به نارینه مایله کوي او دا خپله به مایله کېږي دغه زنانه نارینهو ته به مایله کېږي دننه بدن پکې نه ښکاره کېږي او دومره تنګ هم نه وي چې د زنانه د هر اندام ترجماني کوي اله نن مې د ماما د زوی واده دی ما ته به جوړه اخلې نن مې د ماما د خپلوانو د خپلوان واده دی ما ته به جوړه اخلې نن مې د خور واده دی نن مې د خور د خپلوانو واده دی خاوند به په توبو توبهګاره کې چې بد مې کړي نکاح مې در سره کړې الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمونږ نننۍ خپرونه هغه د پرونی بحث پورې بیا تړلې ده هغه داسې ده چې موږ ویلي زنانه چې کله د کورونو نه وځي نو بعضې شرایط لري د شریعت د خوا نه دغه شرایط باید چې یوه زنانه د اسلام له رویه د دې خیال وساتي نو په هغې کې بعضې شرایط مو ویلي چې حجاب مثال په توګه باندې داسې یو کوټه هغه به د ځان نه توکي چې په هغې کې دا پټه وي او دغه کم چادري چې دی په سر یا حجاب دومره په زینت باندې ملبوسه نه وي داسې ګلان به پکې نه وي چې هغه د خلکو نظر ځان ته راوړي ځکه بیا مقصد پې د پردې نه حاصلېږي دریم شرط علما دا ذکر کوي چې که دا چادری ده او یا حجاب ده دا به مینه نه نری به نه داسې نری چې لاندې تېنه بدن ښکاري داسې قسم لباس به دی نه اچوي ځکه بیا هغه مقصد د لباس نه حاصلېږي د دې نه بیا نه لباس ښه دی ذکا الہ العالمین جل جلالہ هغه د دې لباس یو مقصد بیانوي قرآن عظیم الشان کې راځي سورہ اعراف کې آیت نمبر 25 کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر
ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام اولادا قد انزلنا علیکم یقینا من نازل کڑے دے پتا سبانے یعنی درکڑی مجھے تاسو لباسن لباس ٹوٹا دسد پارا یواری سوآتکم وریشا دد پارا چی تاسو خپل شرمگاون پدے باندے پٹ کئی اور سرد ستر زایون پٹ کئی ولباس التقوی ذالک خیر نو لباس کی دو خبری دی یو دادے چستاسو عورتون پٹ کی او وریشا استاسو د پارا خایس هم دے زکا انسان نا چکل جامی کوزشی بیادیر بد اخکاری نو اللہ فرمائی یو پکی دادے چستاسو بدنون پٹ کی دویم دا استاسو د پارے او زینت او لباس تے هو لباس التقوی ذالک خیر او د پریزگاری لباس گو رڑی رگوار دے کہ تاسو لباس اچوئی د پریزگاری لباس واچوئی کم چی شرائط پہ کی ذکر کری ذالک من آیات اللہ لعلهم یذکرون دا اللہ تعالیٰ نخیدی دید پارا چی دوی نصیحت قبول کی دا خلق نصیحت قبول کی نو پدی آیت کم رب العالمین جل جلالہ د لباس مقصد ذکر کی چاغی سر با عورت پٹولیشی او د انسان دا پارا حسن هم دے نو که اوس چیرته یو زنانه د سینری جامې واچي نری لباس واچي چې د هغې نه لاندې بدن یې ښکاري نو بیا خو یې حق ادا نه شه که بیا د لباس مقصد ادا نه شه دا بیا صحیح ده چې لباس شو خو دا غیر شرعي لباس دی غیر شرعي لباس دی شریعت دا منع کوي علما لیکي یاد ولرئ کلا چی د زنانا کالی دا سے لنڈی وی چی پاغی کی دا بدن سے سخ کارا کیگی یا دا سے نری وی چی لاندے بدن تے نخ کارا کیگی یا دمرا تنگی جامی چولی وی چی دا ہر اندام ترجمانی جدا جدا کہیں دا گورا غیر شرعی لباس دے دا دس لباس اگوستل گورا شریعت ناروا بللے دے کہ یو سڑے وائی چی سنگا کالی پکار دی سنگا لباس پکار دے علماء لکی دا سے پکار دے چی پاغی کے ٹول بدن پٹوی دننا بدن پکی نخ کارا کیگی او دمرا تنگم نوی چی دا زنانا دا ہر اندام ترجمانی کئی ناری نو تم دسی لباس ندے پکار چی آغا تنگ یو لنڈ جامع واچی زکا لباس زانتا یو زینت لری امام ابو داود رحمت اللہ علیہ او صاحب دے مشکات یو روایت ذکر کرے دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی داد دے حدیث راویہ دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی یو زلزم آخور راغلا کورتا اسماء بنت ابی بکر خواہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک تراغلا خدا سے انداز کے راغلا وعلیہا ثیاب رقاق دا دپ بدن بانے دسی کالیو چاغ نریو طبعا نریبو کمونگو تاسو فکرو کو دسی نری کالی بنو لکنن سبا زمانہ کی چکم دی زکاغ وقت کی خو نریم دسیو لکا ڈبال و باہر تقدیر دا اغی دور دا زمانی سراغ کالی ڈیری نریوی وعلیہا ثیاب رقاق نرم کالی اغسطلیو نری فاعرض عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تینا مخواڑا و اس دا عذاب خیال خلق دا فکر دیو کی بعضی وائی دا دا ملیان جوڑ شوے نظام دے بعضی وائی داخل کو جوڑ کڑے قانون دے نورور قرآن عظیم الشان آیت میں درتا پیش کر قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا خپل عورتون پی پٹ کی خواہ
او دلته رسول الله مبارک چې ولید علیها ثياب رقاق نری کالیه چولی فاعرض عنها رسول الله مبارک ته مخ واړو او بیا ورته وای یوازې مخ ناړی مولوی صاحب ته نه د پکار چې یوازې مخ واړی او کنزل او بدر دیو کی نه اصلاح به کوي بیا ورته رسول الله مبارک فرمای یا اسماء اے اسماء زما خبر واورا ان المرأة اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يرى منها الا هذا وهذا اے اسماء کله چې خزا د حیض حالت تورسی یعنی بالغ شي زنانه چې کله بلوغ تورسیږي نو د دې د اندام ښایستونه ښکاره شي رسول الله مبارک فرمای کله چې یو زنانه بالغ شي نو دا ورته جایز نه ده صحیح نه ده چې د دې د بدن صحیح سا ولیدلی شي داسې کالي واچي چې د هغې نه د بدن صحیح سا معلومیږي الا هذا وهذا مگر دا او دا رسول الله مبارک هذا وهذا سره اشاره وکړه خپل مخ مبارک ته لاسونو مبارک ته اشاره وکړه که د ضرورت په وخت کې د لاسونو مخ کاره شي نو بیا خیر دی امام ابو داود رحمه الله ذکر کړي و اشار الى وجهه وكفه رسول الله مبارک خپل لاسونو مبارک ته اشاره وکړه خپل مخ مبارک ته اشاره وکړه نری کالی بناچ دا حدیث مبارک ذکر کړی د امام ابو داود رحمه الله په کتاب اللباس کې صاحب د مشکات ذکر کړی په کتاب اللباس کې شعب الایمان ذکر کړی دی السنن الكبرى للبيهقي ذکر کړی دی السنن الصغير للبيهقي ذکر کړی دی کنز العمال ذکر کړی دی چې اوس نو مې استا کار دی نو د دې حدیث مبارک نه دا معلومه شوه چې زنانه به داسې باریک لباس نه اچوي دا ورته ناروا ده چې د هغې نه د دې اندامونه ښکاره کېږي داسې لباس به نه اچوي بلکې دا معلومه شوه که یوه زنانه داسې نری جامې واچوي چې د هغې نه لاندې بدن د دې ښکاري نو دا ګوره د بربنډوالي په حکم کې ده ښه دا زنانه ظاهره کې کالي اچولي خو معنویت کې دا بربنډه ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي مخې ته نه واړو فاعرض عنها رسول الله مبارک ته نه مخ واړو چې دا مخې واړو خو ناروا عملي ولیده که نه نو اے مولوی صاحب اے مشره اے د کور مشري په غاړه درلودونکې پلاره اے مشر وروره ته چې په کور کې اوسېږي د زنانو اصلاح وکړه او ته به خپل هم داسې عمل نه دا کوې چې د هغې د وجې نه دوی په ګناه باندې زړه ورشي داسې مه کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغې کسانو ته چې کومو نری لباس اچولی هغې زنانه و هغې دپاره یې ګوره سخته سزا بیان کړې ده د جنت بوی هم پې حرام کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای مسلم شریف روایت ته صنفان من اهل النار لم ارهما رسول الله مبارک فرمایي دوه ډلې داسې دي د اهل د اور دي جنت ته به نه داخلېږي جهنم ته به داخلېږي لم ارهما دغه دوه ډلې لا اوسه پورې ما لیدلي نه دي یعنې لا زما په دور کې نشته خو دې نه بعد به راځي قوم معهم سیات كأذناب البقر يضربون بها الناس یوه ډله به داسې راځي چې د هغې سره په لاس کې به لختې وي لکه لکۍ د غواګانو یضربون بها الناس په هغې باندې به خلک وهي ونساء او څه زنانه به داسې راځي دا دویمه ډله د صنفانې کې دام شامل دی کاسیات عاریات ممیلات مایلات زنانه به داسې وي جامې به اچولي بربنډې به داسې عمل به کوي چې ځان ته به نارینه مایله کوي او دا خپله به مایله کېږي دغه زنانه نارینهو ته به مایله کېږي دوانو طرف نه به ورانې کوي په یو غوښي دوه ښکاره به کوي نښې دا دي رؤوسهن کاسنمة البخت المایله سرونه به یې داسې وي لکه د هغه اوښ چې خوب لري لا يدخلن الجنه نه به داخلېږي دا جنت ته دغه قسمه خلک دا دوه ډلې ولا يجدن ريحها نه به د جنت بوی مومي وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا اگر که د جنت دا بوی دومره لرې په اندازه باندې ځي
رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل سل کال فاصله تقریبا یاد کړه چې د دې په اندازه باندې د جنت بوی ور رواني مگر بیا په دې خلکو باندې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیث مبارک کې دوه قسمه خلک یاد کړه پیشنګویی وکړه او دایمو فرمایل چې دا زما په زمانه کې نه دي لم ارهما دا دوانه ډلې اوس موجود نه دي وروسته به راځي. اول قسم هغه خلک دي چې د هغوی په لاسونو کې به د غوا د لکۍ غوندې یوه کوړه وي په هغې باندې به خلک وایي په ناحقه ګزارونه به پرې کوي. قوم معهم صیات کارناب البقر یضربون بها الناس د هغې په لاسونو کې به د غوا د لکۍ غوندې یوه کوړه وي په هغې باندې به خلک وهي. په دې باره کې علماء کرام فرمایي دا هغه خلک دي چې اقتدار ورسره یې حکومت ورسره او په غریبانانو باندې ظلم کوي خصوصا دا ترافیک والا نه چې پیسې نه ورکړي صحیح ده کې به د موټر ولاړي ری به شي پنچر به کړي تا به هم بې عزته پولیس والا پکې حساب دي هسې بې سبا خلک ملامته نه مګر دی به بې عزته کوي ولې د حکومت وردی په غاړه ده که نه د ریشي په غاړه. علما لیکي لکه دا بعضې خانان خلک هغې هم داسې کوي د ځمکو مالکان چې دي په وړو وړو خبرو باندې په غریبانانو باندې یا زمیندارانو باندې ظلمونه کوي ګزارونه پې باندې کوي او په هغې باندې د هغې د وس نه زیات کارونه کوي ځکه دا ګڼي چې دا زما مزدور دی که تر دې پورې چې بعضې خلک بعضې مالداره دومره متکبره وي چې غریب انسان پې باندې سلام واچي د سلام جواب نه ورکوي ولې جواب نه ورکوي چې پوښتنه ترې نه وکړي ولې وایي دا خو زما قدر نه ما ته چې خلک سلام اچي نو زما د مرتبې نه به ښکته دغسې قسم خلک متکبرین رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دی به د جنت په لاره باندې نه ځي اگر که د جنت بوی ډېر لرې پورې خورېږي خو دوی باندې حرام دی ګوره. دویمه ډله رسول الله مبارک پکې یاده کړه کاسیاتن عاریاتن کالي به اچولي مګر بربنډې به وي. علما لیکي یوه معنا یې دا ده په ظاهره به یې جوړه اغوستلې وي کالي به اچولي خو حقیقت کې به بربنډې وي. وایي د دې نه مراد هغه زنانه دي چې داسې جامې اچوي چې نیم بدن یې پټ او نیم بدن یې ښکاروي لکه بعضې خلک بنګو تاسو بازارونو کې ګورو دا رواج دی پکې لستوڼي هغه اسمان ته رسولی ګریوانونه چې څومره حده پورې وس کېږي دومره غټ ګریوان ورته پرېږدي چې د هغې نه ټول عورتونه یې ښکاري او یا د دې نه مراد هغه زنانه دي چې داسې نري کالي اچولي وي چې لاندې بدن ترې نه ښکاره کېږي نو صحیح ده چې په ظاهره باندې د کالي اچولي خو حقیقت کې دا بربنډه ده کالي اچولي خو دا بربنډه ده یا دا مطلب دی د دې حدیث مبارک کاسیاتن عاریاتن یا وایي د دې مطلب دا دی زنانو به کالي اچولي لیکن د تقوا د لباس نه به خالي یعنی داسې اعمال به نه کوي په دغې کالیو کې چې د هغې په وجه باندې د آخرت مستحق وګرځي. یا بل مطلب دا دی چې دا ښځې د الله تعالی په نعمتونو کې پټي دي ځکه دا کالي او جامه د الله تعالی یو نعمت دی خو لیکن دغه زنانه د هغې شکریه نه ادا کوي شکر به نه ادا کوي نو ځکه کاسیاتن عاریاتن شو. ملا علی قاری رحمه الله صاحب د مرقات د مشکات شریف په شرحه باندې لیکي کاسیاتن عاریاتن کاسیاتن اے فی نعمت اللہ عاریات من شکرها پټ به وي د الله تعالی په نعمتونو کې مګر بربنډې به د دې نه وي چې شکریه به یې نه ادا کوي او وایي داسې م ویلی شوی دی یسترن بعض بدنهن ویکشفن بعضه اظهارا لجمالهن بعضې بدن به پټ کړي وي بعضې به ښکاروي که تاسو وګورئ نو په هغې کې بعضې کالي داسې وي چې د هغې لستوڼي نیم وي دسته وی که اودس دپاره لستوڼي پورته کړي وي
او بعض علماء کرامو دا والی چې داسې نری کاری به چولی یلبسن ثوبا رقیقا یصف بدنهن وان كن کاسیات للثياب عاريات في الحقیقه کالی به چولی چې نرمی به یو نری به ډېر زیات دي اسې نرم کالی خو ناروانه دي خو د نرموالي سره د دې هغه نریواله تړلې وي ځکه بعضې ځای کې سره دا یادو او یا داسې زنانه دي چې دوی به ځانونو ته سره او سپین جمع کړي وي دا به ډېره چولي وي عاریات من لباس التقوی خو د تقوا نه به بلکل خالی وي نو علماء کرام د دې حدیث مبارک تشریح دغسې کوي کاسیاتن عاریاتن جامې بیا چولی وي مگر بربنډې به وي او یا یوه معنا علماء کرام دام کوي کاسیاتن ډېرې پټې به وي په جامو کې په دنیا کې یعنې ډېر کاري به کوي میاشت سر کې میاشت اخر کې خاوند دی په 2 سپېږمو راوستی هله نن مې د ماما د زوی واده دی ما ته به جوړه اخلې نن مې د ماما د خپلوانو د خپلوان واده دی ما ته به جوړه اخلې نن مې د خور واده دی نن مې د خور د خپلوانو واده دی خاوند به په توبو توبهګاره کې چې بد مې کړي نکاح مې در سره کړې دغسې زنانه چې د میاشت سر کې او میاشت اخر کې جامې کوي صحیح د دنیا کې ځان پټ که مگر کاسیاتن په دنیا کې ځان پټ که عاریاتن فی الاخره آخرت کې به دا بربنډې را پاسېږي د هغې سزا به ورته رب العالمین جل جلاله ورکوي بل ورپسې رسول الله مبارک فرمایي ممیلاتن مایلاتن د دې نه مراد هغه زنانه دی چې خپل ډول او سینګار په وجه باندې نور خلک ځان طرف ته مایله کوي شړنګ او شړونګې په لاره کې خیجې رواني یا داسې قسم عطر استعمال کړي چې د هغې په وجه باندې زنانه غواړي چې نارینه دې ما ته وګوري بیا چې ورته وګوري وي سترګې د دې وځي څنګه موږ طرف ته ګوري د هغې مه وباسه خپل سترګې وباسه ته لږ عقل پیدا کړه ته چې د ځان پرده نه کوې خو بل خو به خامخا درته ګوري نارینه هم ښه کار نه کوي چې ورته ګوري دا نه چې نارینه ورته جایز دی نه خو دواړه باید چې اصلاح شي ورپسې علماء کرام لیکي مایلاتن رسول الله مبارک دواړه قسمه زنانه یادې کړې د دې نه مراد وی هغه زنانه دي چې هغه سړو طرف ته مایله کېږي لاړ چې دکان ته ودرېږي داسې نرمې خبرې کوي چې د سپین ګیري ځان طرف ته رجوع راواړي نو شریعت مطهره د دې نه منع کړی دی داسې عمل به نه کوي چې نارینه ځان ته مایله کړي او نه به دی میلان نارینه وله لري پردو زنانو داسې به نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ځکه دا وایي بعضې زنانه داسې په نازو نخرو سره ګرځي راګرځي یا خبرې کوي چې خلک ورته مایله کېږي دا زه نه وایم دا صاحب د مرقات بیا ورپسې رسول الله مبارک فرمایي رؤوسهن کاسنمة البخت المائله سرونه به د بختي اوښ خوځېدونکي غوندې دا قوب غوندې به داسې جګ وي لکه دویم ویښتان چې راغونډ کړي دویم سر یې ځان ته جوړ کړی چې اوښ هم په لاره روانې قوبې خوځېږي را خوځېږي او دویم چې روانې دا ویښتې خوځېږي را خوځېږي رسول الله مبارک د دې زنانو په اړه فرمایي لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها دوی به جنت ته نه داخلېږي د جنت بوی به مو نه مومي ګوره دا زما فتوا نه ده دا د مفتی اعظم فتوا نه ده دا د یو هیواد د یو عالم فتوا نه ده بلکې دا د دوانو جهانونو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فتوا ده راودې ګرځي هغه خلک چې هغې ځان ته ډېر فراخ بنسټ والا وایي د دې احادیثو جواب دی وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې داسې زنانه به جنت ته نه داخلېږي جنت داخلېدل خو لا پرېږدی چې بوی به ورته الله تعالی نه ورکوي رب العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د زنانو او د نارینهو اصلاح وکړي